السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 14مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تیره برخه کې مو خین او سوات ولیکل. نن به زوات او توی زده کوو. چې زوات او توی څنګه آواز کوي او چیرته لیکل کیږي. اول زوات لیکو. زوات پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره زوات لیکو. پوره زوات د تورو په اخر کې لیکل کیږي. لکه فیض. په فیض کې زوات د تورو په اخر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه حوض. په حوض کې هم زوات د تورو په اخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. پوره زوات مو ولیکو. اوس نیم زوات لیکو. نیم زوات د تور په سر او مابینځ کې لیکل کیږي. لکه ضعیف. په ضعیف کې زوات د تورو په سر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه زلالت. په زلالت کې هم زوات د تورو په سر کې لیکل شوی. اوس داسې توری لیکو چې زوات یې په مابینځ کې ولیکل شي. لکه قضاوت. په قضاوت کې زوات د قاف او الف په مابینځ کې لیکل شوی. یو بل داسې توری لیکو چې زوات یې په مابینځ کې ولیکل شي. لکه فضل. نیم زوات مو هم ولیکو. راځو اوس د توی خواته. توی پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. پوره توی د تورو په سر، آخر او مابینځ کې لیکل کیږي. لکه خیاط. په خیاط کې توی د تورو په آخر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو چې توی په آخر کې ولیکل شي. لکه غلط. په غلط کې هم توی د تورو په آخر کې لیکل شوی. توی د تورو په سر او مابینځ کې لیکو. لکه تیاره. په تیاره کې توی د تورو په سر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه طبيب. په طبيب کې هم توی د تورو په سر کې لیکل شوی. اوس داسې توری لیکو چې توی په مابینځ کې ولیکل شي. لکه خطر. په خطر کې توی د خ او ر په مابینځ کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه خطبه. په خطبه کې هم توی د خ او ب په مابینځ کې لیکل شوی. توی پوره لیکل کیږي او هم د تور په سر، مابینځ او په اخر کې لیکل کیږي. نیمه توی نه لیکل کیږي. اول مو زوات ولیکو چې هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. او بیا مو توی ولیکل چې توی پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. نننۍ زده کړه هم دغومره وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.